پر افغانستان د اسلامي امارت د حاکمیت 10 میاشتې پوره شوې، خو په دغه موده د رسمیت پیژندلو هیڅ څرک نه لګیږي چې دغه چارې به هیواد کې اقتصادي، سیاسي او اجتماعي بېثباتي رامنځته کړي. تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابولوف روسیې لومړي چینل سره په خپلو خبرو کې ویلي چې روسیه ښایي د اسلامي امارت سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني. هغه په دې تړاو زیاته کړې ده: د دې ډېر احتمال شته چې روسیه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. بهرنیو چارو وزارت له ولسمشر پوتین سره په دې اړه مشورې کړي. د رسمیت په مسله کې ماسکو د واشنګټن لار نه تعقیبوي. په ورته وخت کې د افغانستان اسلامي مرستیال ویان انعام الله سمنګانی وایي اسلامي امارت د کابولوف د یادو څرګندونو هرکلی کوي او زیاتوي چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره د رسمي تعامل غوښتونکی دی. ما از سخنان آقای کابلوف مبنی بر آمادگی برای به رسمیت شناختن دولت افغانستان استقبال می‌نماییم. امارت اسلامی افغانستان آنچنان که همواره تاکید داشته خواهان تعامل رسمی با جامعه جهانی به خصوص فدراسیون روسیه است و شرایط غیر ضروری باید در راستای آغاز تعامل بین افغانستان و جامعه جهانی حائل واقع نشود. سیاستشنونکي وایي چې د روسیې لخوا د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل دوه متضادې پایلې لري. لومړی، روسیه به نورو هیوادونو ته د افغانستان د حاکم نظام رسمیت پیژندلو لاره هواره کړي، خو که چیرې د غرب سره په ټکر کې شي اسلامي امارت او د افغانستان خلک به ډیر زیانمن شي. د طالبانو په رسمیت پیژندل د روسیې د خوا څخه دوه پیامده لري. یو، بعضې مملکتونه جرأت پیدا کوي چې طالبانو سره ډیپلوماتیکي راکړه کی او دروازې خلاصې کی او د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې همکاري وکړي او جرأت پیدا کړي. ولې غټ او خطرناک خبره دا ده چې په حقیقت کې طالبان هم د غرب سره د امریکای او اروپا سره چې فعلا په افغانستان کې اساسي او کلیدي نقش لري د اروپا او امریکای کومکونه دي چې طالبانو حکومت اوس پر خو باندې ولاړ دی. تاسو ته جواته ده دا ثبات د پیسو امریکایانو ساتلی دی تر اوسه پورې، یعنی دا ثبات د پیسو طالبانو نه دی ساتلی. په دې لحاظ باندې باید پوه چې که دا کار وسي او غرب سره په ټکر کې سي د افغانستان خلک او اسلامي امارت به ډیر زیانمن سي. یو شمیر نور بیا وایي روسیه پر اوکراین د یرغل وروسته په بېساري ډول منځوي شوی او د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل د یاد هیواد له لوري شاید د خپلو متحدینو سره ستونزې رامنځته. خو که چیرې سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني د اسلامي امارت لپاره ګټې لري. حکومت روسیه بعد از تهاجم بر اوکراین به طور بی سابقه منزوی شده و با دولت‌های غربی مواجه شده در حقیقت در تقابل قرار گرفته. بر رسمیت شناختن حکومت روسیه طالبان به این معنی است که در حقیقت به خاطر تقابل با غرب کار میکنه، یک سنجش دیپلماتیک نیست. ممکن بر روسیه بعض عواقب جنجال برانگیز داشته باشه، خصوصا با متحدینش در آسیای میانه و متحدین منطقه‌ایش. اما اگر روسیه حکومت طالبان به رسمیت بشناسه برای طالبان مزایایی داره. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت ویلي ول د یو شمېر هیوادونو له کومکونو داسې ښکاري چې د افغانستان حاکم نظام یې په رسمیت پیژندلی دی.